د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، زموږ د پښتو ادب په ډګر کې ارواښاد اسحاق ننګیال هغه پیاوړی هڅاند او تکړه ادبي او فرهنګي شخصیت و چې د ده له نوم سره زموږ د ادب او فرهنګ مینوال آشنا دي. د یو نوښتګر، مخکښ، ځواکمن، منلی او انځورګر لیکوال او شاعر و. د ده په شعرونو او آثارو کې د هېواد او هېوادوالو سره سپېڅلې او رښتینې مینه نغښتې ده. ده په خپلو شعرونو کې هنري ادبي ښکلا، علمي اخلاقي وطني احساسات، ملي تفکر او پیغامونه په ډیر ظریفانه بڼه او په ساده، سلیسه او روانه ژبه انځور کړي دي. ما د خدای بخلي اسحاق ننګیال یو ښکلی او خوندور شعر انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. شعر عنوان دی سیلی. تورې سیلی دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي. تورې سیلی دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي. دلته د وینو لیوني چیرته خندا نه پرېږدي. چې د آشنا خورو ورو زلفو کې نشته ګلان، چې د آشنا خورو ورو زلفو کې نشته ګلان، ظالم وختونه د سپرلي ستوني کې سا نه پرېږدي. پرون په کاڼو نن چې داسې په سکروټو لګو، پرون په کاڼو نن چې داسې په سکروټو لګو، شیبې سلګۍ ته خو مو هېڅکله سبا نه پرېږدي. وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې ومري بچي. وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې ومري بچي. قاتل شپې دي دعاګوی کور کې د چا نه پرېږدي. داسې میلمه شو په وطن راته د مرګ سوداګر. داسې میلمه شو په وطن راته د مرګ سوداګر. چاته عزت، چاته شمله، چاته حیا نه پرېږدي. تورې سیلۍ دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي. دلته د وینو لیوني چېرته خندا نه پرېږدي. وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې ومري بچي. قاتل شپې دي دعاګوی کور کې د چا نه پرېږدي.